یو ملګری د قسم په حواله سره سوال کړل او دا سوال ډیر مهم او ضروري ذکر چې ډیر مسلمانانو رونه بایګان داسري چې په دې حواله سره د غلط فهمي شکار دي ځکه چې شری مسلې علم متنشي او دا علم دم نشته چې په اسلام کې د الله رب عزت د ذات نه علاوه د قران قسم خوړو د رسول قسم خوړو دغه شانتي غیر الله قسم خوړو دا په اسلام کې جایز دي یا ناجایز دي د هغې نه علاوه د قسم صورت دي سو قسمونه دي د قسم په کم قسم باندې جګم د کفاره لازم کیږي په کم باندې نه لازم کیږي په کم قسم باندې جګم د توبه استغفار کول جګم د لازم کیږي نو ډېر خلک داسې چې په دې حواله سره هغه ته د شری مسلې علم نشته ډېر څه کسان داسې چې هغه د غیر الله په نوم باندې قسم زده زما د قران وي اکثر کسان داسې وي کنه زما د قران وي نو آیا د قران قسم هغه ست جایز یا نه ناجایز دي یعنی د غیر الله چې څومره د الله د رسول قسم هغه ست جایز یا ناجایز دي په دې حواله سره یاد وساتئ چې په حدیث شریف کې راځي چې کم انسان کم مسلمان د غیر الله په نوم باندې یعنی د الله نه علاوه چای د قران قسم یې خور د رسول قسم یې خور یا د غین علاوه خپل د مور خپل قسم یې خور نو په دې حواله سره رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کم انسان د غیر الله قسم خور نو د شرک قسم چې خوري نو صرف د الله رب عزت د ذات قسم چې کوم دی جایز دی چې زما دی په الله باندې قسم دا صرف په اسلام کې جایز دی دا غین علاوه د غیر الله قسم اغسته دا بالکل په اسلام کې نشته بلکې دا شرک دی ها البته بعض مرتبه دا سي چې د تاکید لپاره کسان چې کوم دی په قران باندې لاس کې دي چې په قران باندې لاس دمه چې زما دی په الله باندې قسم چې ما دا کار نه دی کړی نو دا قسم خو جایز دی ځکه چې د قسم خود الله خوري لیکن د تاکید لپاره دی په قران باندې لاس دی وس راځو د قسم صورتونو طرف ته د قسم چې کوم قسمونه دی هغه څو قسم دي د قسم درې قسم دي دا ګوره غوګونه کولاو کوي ډیر څه کسان داسي چې هغه په وړه خبره باندې قسم خوري یو قسم دغه دی چې ډیر څه کسان داسي چې هغه په وړه خبره باندې قسم خوري او هغه خبره چې کوم دی هغه کړي هغه کاری کړي پاګي باندې قسم خوري لیکن چاته مطالبه نه کړي اوس مثال طور پر دی قسم نه ما ډوډۍ خوړلې دې قسم نه زفلانه زید تلو نو دغه چا مطالبه نه کړي د اسی قسم خوري په مخه چې کوم دی هغه زید تلوي لیکن بیا هم قسم خوري چې ما قسم می دی چې فلانه زید قسم دی چې ډوډۍ به خوړل قسم دی چې کوم دی ما دا کار کړل هغه کاری کړی نو دغه چا مطالبه نه کړي د وړ باندې خبره باندې قسم خوري نو دا قسم چې کوم دی دا داسې قسم دی چې دا ګناه کبیره ده البته په دې باندې کفاره وغیرہ نشته او دا داسې انسان لپاره چې وړ خبره باندې قسمونه خوري اگر چې هغه قسم چې کوم دی هغه پرشا باندې یعنی هغه کار کړی وي دروغ نه وي لیکن د هغې نه باوجود به وړه باندې خبره باندې قسم خوري داسې انسان لپاره قرآن مجید کې الله رب فرمایي ولا تطع كل حلاف مهین یعنی د هغه انسان خبره ماوري چې کوم ډیر زیات قسمونه خوري د هغه ذلیل انسان خبره ماوري ذلیل انسان ته ویل شوی دی الله رب داسې انسان ته ذلیل ویل دي چې کوم انسان په وړه خبره باندې د الله رب عزت د نوم قسم چې کوم دی ځکه چې د الله رب عزت د نوم دومره سپک ښکاریږي چې دې په وړه خبره باندې لګي قسمونه خوري وګوره یاد وساتئ الله رب داسې انسان ته ذلیل ویل ځکه چې د په نزدیک د الله رب عزت د حیثیت نشته کچې د الله رب عزت حیثیت د مخې ته وي نو د پرشتہ باندې چې کوم دې د خلق په حق باندې چې کوم دې د قسم نه خوري چا ته قسم ورکو د بیا قسم نه خوري ځکه چې دا د الله د نوم قسم هغه څه معمولی خبره نه ده لیکن یو انسان ذلیل شي دومره ذلیل شي چې الله رب العزت مقام او مرتبه ته مخې دن راځي په وړه خبره باندې قسم خوري نو الله رب العزت د داسې انسان په باره کې فرمایي چې د دې ذلیل انسان په خبره باندې ګوري عمل ونه کوي د داړو خبره وانه وره ځکه چې دې به اعتبار ده او بهرحال داسې چې انسان کوم قسم خوري او داسې قسم چې کوم ته هغه څه ده هغه ګناه کبیره ده لیکن په دې باندې کفاره نشته دې په توبه استغفار کوي دویم قسم هغه ده چې دې په دروغ باندې قسم وکړي مثال طور پر د یو انسان پیسې وخوري دې قسم وخوري چې قسم مې دې په خو دې چې ما ستا پیسې نه دي خوري نو دا قسم چې کوم دی دا یمین غموس دي ته ویل کېږي نو دا یقیني طور پر حرام دی او د داسې انسان په باره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم څه فرمایي چې داسې انسان باندې الله رب غضبناک کېږي د الله رب غصه وي په داسې انسان باندې او داسې انسان د دې قسم په ذریعہ باندې چې کوم دی ځان د جهنم مستحق دی یعنی په دروغ باندې قسم خوري چې ما ستا مال نه دی خوړلی او په ځان باندې څه وکړي هغه حرام مال په ذریعہ باندې چې کوم دی الله رب العزت چې کوم جهنم دی د جهنم غا اور په ځان باندې چې کوم دی واجب دی
نو داسې قسم چې کوم دی په دې باندې کفاره خو نشته، لیکن په دې باندې توبه استغفار کول او د توبه استغفار نه بعد بیا چې کوم دی هغه انسان ته هغه حق واپس ورکړي. داسې نه چې بستا په دې باندې توبه استغفار وکړو درو قسم دی واغه بعد توبه استغفار وکړه خبره ختم شنه، بلکې د هغې نه بعد د هغې انسان هغه حق ورکړي که چېرې حق دی ادا نه کړو د قیامت پر ورځ باندې به هغه کس ته رانیسي او ستانه به بیا بدل اخلي. دریم قسم هغه قسم دی چې انسان یو قسم وخوري چې زه به دا کار نه کوم، زه به د فلانه سړي سره چې کوم دی خبرې نه کوم، او بیا دی راولګي هغه قسم مات کړي د هغه څخه خبرې شروع کړي، نو په دې قسم باندې چې کوم دی بیا کفاره لازم کیږي. یعنی یو انسان قسم مات کړي چې قسم مات کړي چې زما د په الله باندې قسم وي زه به د فلانه سړي سره چې کوم دی خبرې نه کوم، یا به زه به فلانه ځای ته نه ځم، یا زه به فلانه ګناه نه کوم، او دی راولګي هغه کار وکړي د خپل هغه قسم مات کړي، نو په دې باندې په دې انسان باندې د ګناه کبیره مرتکب شو، په دې انسان باندې کفاره لازم شو. دی به توبه استغفار کوي، دی به کفاره ادا کوي. کفاره به څنګه ادا کوي چې په لسو مسکینانو باندې به ډوډۍ خوري، یا به په لسو مسکینانو چې کوم دی کپڑا ورکړي، او یا چې کوم دی سبقې 3 ورځې مسلسل روزي نیسي. دا د قسم کفاره ده. نو ډیر شه خلک داسې چې په وړه وړه باندې خبره باندې چې کوم دی قسمونه خوري، نو ګره قسم دا الله رب ته انتهایی ناپسندیده عمل له. الله حضرت په دې باندې ناراضه کیږي ځکه چې انسان د الله د نوم قسم اخلي، نو گویا دی ډیر غټ اقدام اوچتي، یعنی د الله رب العزت ذات چې کوم دی مخې تراولي په میس کې راولي د هغې په ذریعه باندې د قسم اخلي. نو که چېرې په دروغ باندې قسم وخوري نو دام ناجایز عمل دی، او بعض کسان چې کوم دی په وړه وړه خبره باندې قسمونه خوري دام ناجایز دي، او د هغې نه علاوه د دې حده پورې چې یو قسم وخوري او بیا چې زه دا کار به نه کوم د هغې نه باوجود هغه کار وکړي، یعنی قسم د الله خوړلی بیا راولګي الله رب العزت هغه قسم مات کړي او هغه کار وکړي، نو بیا په دې انسان باندې کفاره لازم کېږي. نو 3 قسمونه دي. یو قسم هغه دی چې د رښتیاو قسم وي، یعنی هغه انسان هغه کار کړی وي او بیا په اسې چا د مطالبه نه کړي د هغې نه باوجود هغه چې بای ما دا کار کړلی ډوډۍ مې خوړله مخکې ما ته سمجاو کړی، نو دا ګناه کبیره په دې باندې چې کوم دی توبه استغفار کول دي. د هغې نه علاوه په ناحق باندې قسم وخوري چې د پلانه حق دې خوړلی، بیا چې زما د رب باندې قسم وي چې ما دا د مال نه دی خوړلی، نو په دې باندې چې کوم دی کفاره نشته، البته توبه استغفار توبه کول دي، د الله رب العزت معافي غوښته دي، او د هغې نه علاوه د هغې انسان هغه حق واپس کول دي. دریم قسم چې کوم دی هغه قسم چې ته قسم وخوري چې زه به دا کار نه کوم، هغه کار دی بیا وکړو، قسم دې مات کو، نو په دې باندې بیا څه کېږي، په دې باندې بیا کفاره لازم کېږي. کفاره به هم ورکوي او توبه استغفار به هم کوي. نو کفاره ما ستاسو مخې ته بیان کړي چې د دې قسم ماتولو کفاره څه ده، او د هغې نه علاوه دا مسله هم ستاسو په سمجھ کې راله چې د الله رب العزت د ذات نه علاوه د بل چا په نوم باندې قسم خوړل، چاهے قرآن په نوم باندې یا د رسول په نوم باندې یا د کعبې په نوم باندې قسم خوړل، یا د هغې نه علاوه چې څومره مخلوقات دي د الله رب العزت د ذات نه علاوه د هغې قسم اخیسته دا په اسلام کې ناجایز او بلکې شرک ہوتا. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ویلي، نو قسم چې کوم دی هغه صرف د الله رب العزت د ذات دی، چې یو انسان قسم اخلي نو هغه د الله رب العزت قسم کوي. امید کوم چې مسله به مو په سمجھ کې راغلی. اجازه راکړئ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.